روس په بحر اوقیانوس کې په کوتلني جزیره کې باستن ساحلي دفاعي نظام ځای پر ځای کړی دی. د روس د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ یو ویډیو خپاره کړې چې پکې اونکس نومي میزایلو ازموینه ښودل شوې. د وزارت په وینا دا د روس د سمندري ځواکونو د فوزي مشقونو برخه ده. د هند پلازمینې نوې ډیلي کې د چهارشنبه په ورځ د یوې ودانۍ راپرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قامي ادارې چارواکي وایي شاوخوا 40 کسان د ودانۍ ملبې لاندې راغلي دي چې پکې 12 راویستل شوي دي. امدادي کارکونکي له ملبې د ګیرو کسانو د راویستو لپاره ژغورنې عملیات جاري ساتلي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په موقع د مختلفو هیوادونو مشرانو سره ولیدل. د ترکیې ولسمشر د برتانیې وزیر اعظم تریسا می، د فرانس ولسمشر امانوئل ماکرون او د یونان وزیر اعظم الکس تریپاس سره ملاقاتونه وکړل. د دې مخکې اردوغان د ایران ولسمشر حسن روحاني سره هم لیدلی وو. د لندن څېړنکارانو په ریس کې د اوبو بوتلو د کچرې مسلې حل راوستې دي او د اوبو داسې ببل یې جوړ کړی دی چې په خوله کې په خپله حل شي. دا اوهوباز نومیږي او له داسې موادو جوړ دی چې تر 6 هفتو پورې پاتې کېدی شي. دوی به د اوبو د بوتلو پر ځای لوبغاړو ته د اوبو ببلز ورکوي.